بیګا ما یو کلیپ اوریده د عوامي نشرت پارټۍ یو وړوکی کشر و هغه لګیا په موږ پسې ډېر سپک سپور میلس یې کو نو ما خندل نو ما قائد ویلی دي چې زموږ د پارټۍ منشور دا نه چا پسې سپکې خبرې وکړي هسې زما عادت نه دی تاسو به اورېدی چا پسې هم خبرې نه کوم څه ضرورت نشته په خبرو کولو باندې ته یو اوټ نشي پیدا کولی که ټوله ورځ د چا پسې بد رد او کنه او چې مرکز کې ګیس دی نو ګیس زما په دې موبایل کې د ګیس ټوله ډاټا پرته ده چې زه څنګه تحصیلي کارتلنګ ته مې خپه کېښوده نو اول مې دغه راغشتی دی چې چا پکې ماما چا کړی دی چا پکې دښمني کړې ده نو انشاءالله زما په کاته کې به دا ني چې دا مې ملګری او دا نو زه به بیا د ټولو که خیر یې ایم ان یم او د ټولو به حق په ما باندې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمند ودیحان تاسو ګورئ سباون ټي وي ریپورټ تاسو کتی یو پروګرام دلته وشو یو غونډه چې په دې کې ان 21 اعظم صاحب او پی کې چون حافظ اختر صاحب راغلو هغه تقریر د کسان تو کو او دغه د الیکشن خلې زلې دي اعظم صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر جی مهرباني راتګ باندې هکله ستړي مشه ډېره مهرباني اعظم صاحب زه راته ووایه کې 21 تاسو یو امیدوار کینډیډیټ ولاړې الله پاک کامیابي درکړه نو تحصیلي کارتلنګ دپاره مطلب کوم خوشخبري وړي کوم چې مطلب د مرکز سره دی انشاءالله که خیري د مرکز سره چې کوم کار یي نو تحصیلي کارتلنګ یوازې نه چې کومه ان 21 ته او کوشش په بدای چې خپل ټول د جمعیت مرګري چې په مردان ضلع کې یا په صوبه کې کم دي او اوس مې رسي نو ایله به نه کوم نو نه ما مخکې ایله کړې ده په تش لاس باندې تاسو لاړ شئ چې په خپل طرف کوم ما سره زړه حلقه و صوبایي لاړ شئ پای کې د ما مرګري وګورئ په تش لاس باندې د کروڑو روپو کارونه مې کول ولا په تحصیلي کارتلنګ کې منډه زیات کمې دلته د سکولونو دي مطلب واټ د یونیورسيټي په کار ده سویګس هم نشته داس مطلب غټ هسپتال دلته نشته مطلب نو سکولونه او هسپتال دا صوبایي سبجیکټ دی او چې مرکز کې ګیس دی نو ګیس زما په دې موبایل کې د ګیس ټوله ډاټا پرته ده چې زه څنګه تحصیلي کارتلنګ ته مې خپه کېښوده نو اول مې دغه راغشتی دی چې چا پکې ماما چا کړی دی چا پکې دښمني کړې ده نو انشاءالله زما په کاته کې به دا ني چې دا مې ملګری او دا نو زه به بیا د ټولو که خیر یې ایم ان یم او د ټولو به حق په ما باندې دا پکې نه چې دا مې ملګری خپل ملګرو ته هم دا خواست کوم چې مهرباني وکړئ تنګ نظري نه کوو وسیع نظري کوو ډېر زیات کم تاسو ګرځئ او ډېر ورځ ورځ ډېر په زور تېر باندې مطلب شمولیتونه کېږي آیا څه ګڼئ چې دغه ګټه به تاسو ترلاسه کړئ نو دا خو رب العزت ته پته ده دا خو که زه اوس برید مې ني او برید تاوم دا خو به مناسب نه وي په خپله سړی د ځان صفت نه کوي خو چې صفت یې خلک وکړي نو زه خو ګرځم او تاسو هم ګرځئ نو په دې پوزیشن نه پوزیشن خو ما ته پته ما ته هر سړی خاندي پوزیشن خو تاسو ته پته لګي چې څوک په مخه وي سو بیګا ما یو کلیپ اوریده د عوامي نشرت پارټۍ یو وړوکی کشر و هغه لګیا په موږ پسې ډېر سپک سپور میلس یې کو نو ما خندل نو ما زه به دغه وړوکي وینم چې زه دا یم واله که څه داسې نور کنځل منځل ما ته مخامخ کښېنم نو هم ستا خوښه ده زه وکړم مختلف پارټو ته موږ ځو جي کوم دی چې پروګرامونه کېږي مطلب د هرې پارټۍ کینډیډیټ ولاړي ګورو هغوی ردې بدې واخر تاسو دا پارټي داسې ده الحمدلله چې دوی چا پسې نه ربدې وایي او نه دغه کوي نو دغه به څه میسج کول دغه له دا میسج دی چې دا خو ګوره چې څنګه خوله خوځوي نو عوام الناس چې د هغه الفاظ اوري او د هغه خوله خرابه خوځي نو دا سوچ د پوهه خلکو سوچ دی چې یاره د ده تربیت په ښه نه شوې یا د ښه کړو خاوند نه دی او زموږ د خپل قائد ویلی دي چې زموږ د پارټۍ منشور دا نه چا پسې سپکې خبرې وکړي هسې زما عادت نه دی تاسو به اورېدی چا پسې هم خبرې نه کوم څه ضرورت نشته په خبرو کولو باندې ته یو اوټ نشي پیدا کولی که ټوله ورځ د چا پسې بد رد او کنځل د خوله مې بدې ښکاري که شیشې ته زه په خپله ودرېږم هر بنده ودرېدم شیشې ته او دې کنځل کوي دې بد رد وایي د ده به خوله سمه دي که دې سمې خبرې کوي د خوله به سمه دغه دې پې سوچ په هم خلک کوي ډېره مننه ټایم نه راکولو مهرباني ډېره مننه قدر ډول سورنا په لاس کې دا موبایل دی که نه دی دا دجال دی خو که ته ښه استعمالوې نو ښه کار دی خو ښه څوک استعمالوي زما خیال دی په 95% چې دی نو په شیطاني دغه باندې استعمالېږي که نه
نو دا ټیکولو دپاره کوم ځای دی؟ واحد علاج دغه یو جومات او مدرسه کې دی، دغه یو قرآن کې دی چې د قرآن تعلیمات حاصل کړو په کوم ځای کې؟ په مدرسه او په جومات کې. تا ته به چېرې یو عالم ونه وایي چې راشه ټیک ته خراب کاري په خپله به هغه نه غلطي کېږي، خو تا ته نه وایي چې را شراب وڅښه، جواري وکړه، دمو ته کښېنه. نو دا څه؟ دا د علم برکت دی.